بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د کیمرامین اسدالله اجران سره زه عربستان مومن تاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه مې قبول کړئ. څنګه چې تاسو ته پته را موږ د بلې ډیوه دپاره کار کوو. د بلې ډیوه همکاران یاران دوستان رحم شیر ریحان صاحب بلې ډیوه کې مېلمه دی. خبرې ورسره نه اوږدوو ځکه چې څه ترې واورو پیاده به ترې اوچته کړو او بلې ډیوه دپاره موږ ته خامخا د خیر اساسي انتخاب به دوی کړی موږ ریکارډ کوو. رحم شیر ریحان صاحب سلامونه مې قبول کړئ. او ډېر ملګري راغلي ټول شوقیان دي نو تاسو نه به څه اورو. وعلیکم سلام عربستان صاحب تاسو ته هم هرکلی وي او ډېره مننه. عباد صاحب معاذ مومند او هجران او دغسې دا نور ملګري ټول مینوال دي. نو شکریه ادا کومه چې دلته راله زموږ ځای ته د ډیم په غاړه باندې په ښایسته فضا کې نو دغسې مازدیګری دی نو په دې کې پروګرام را جوړ کړه. نو ستاسو ډېره مهرباني چې راله ډېر خوند یې وکړه. وخت نه لمه کلام درسه شریکومه. یو غزل دی چې څه حسن د ساقي څه د جامونو موسیقي، څه حسن د ساقي څه د جامونو موسیقي، خواره مې د پټولو اندامونو موسیقي. څه حسن د ساقي څه د جامونو موسیقي، خواره مې د پټولو اندامونو موسیقي. او چې ستا د بنګړو شور او د خندا موسیقي، چې ستا د بنګړو شور او د خندا موسیقي اورم، چې ستا د بنګړو شور او د خندا موسیقي اورم، زه نه اورم بیا د اوزارونو موسیقي. ډېره مننه. شعر دی چې سرود دی او سرود سره د وجد کیفیت دی، سرود دی او سرود سره د وجد کیفیت دی، تاویږي په محفل کې د جسمونو موسیقي. ډېره مننه. سرود دی او سرود سره د وجد کیفیت دی، تاویږي په محفل کې د جسمونو موسیقي. او شعر دی چې خوشبو د کاغذونو په نری نری هوا کې، خوشبو د کاغذونو په نری نری هوا کې، د پاڼو ګډېدل د کتابونو موسیقي. ډېره مننه. خوشبو د کاغذونو په نری نری هوا کې او د پاڼو ګډېدل د کتابونو موسیقي. او مقطع ده چې په ژبه ترنم شي او نغمه شي په رباب کې، په ژبه ترنم شي او نغمه شي په رباب کې، ریحان ستا غزل دی د لفظونو موسیقي. غزل دی چې تورې دې ماتې شي او زغرې دې هم زنګ وخوري، تورې دې ماتې شي او زغرې دې هم زنګ وخوري، د چا سرونه دې جنګ نه خوري سر دې جنګ وخوري. تورې دې ماتې شي او زغرې دې هم زنګ وخوري، د چا سرونه دې جنګ نه خوري سر دې جنګ وخوري. او کله د تورو شړنګ او کله شړنګا شړنګ زولنی، کله د تورو شړنګ او کله شړنګا شړنګ زولنی، کله ځواني د چا د لاس د بنګړو شړنګ وخوري. او د لونګین وجود خوشبو او خوند او رنګ داسې چې، د لونګین وجود خوشبو او خوند او رنګ داسې چې، لکه په لپو لپو څوک لا چې لونګ وخوري. ډېره مننه. د لونګین وجود خوشبو او خوند او رنګ داسې چې، لکه په لپو لپو څوک لا چې لونګ وخوري. او شعر دی بل چې د هغه سترګو د خمار کیفیت بل شانی، د هغه سترګو د خمار کیفیت بل شانی، لکه سړی چې د شرابو سره بنګ وخوري. ډېره مننه. د هغه سترګو د خمار کیفیت بل شانی، لکه سړی چې د شرابو سره بنګ وخوري. او دا جسمانی وجود مې پرېږده د خپل وجد په حال، دا جسمانی وجود مې پرېږده د خپل وجد په حال، دا روحانی وجود مې پرېږده چې آهنګ وخوري. دا جسمانی وجود مې پرېږده د خپل وجد په حال، دا روحانی وجود مې پرېږده چې آهنګ وخوري. او بې سره سر پکې شملې د بېننګۍ وتړي، بې سره سر پکې شملې د بېننګۍ وتړي، خود سره سر د ملالۍ د ټپې ننګ وخوري. ډېره مننه. بې سره سر پکې شملې د بېننګۍ وتړي، خود سره سر د ملالۍ د ټپې ننګ وخوري. او مقطع ده چې
ریحانه زړه دې کړه د مینې محبت صدقه. ریحانه زړه دې کړه د مینې محبت صدقه، ګلابي حسن چې د زړه د وینو رنګ وخوري. ډېره مننه. بیا دې دغه کلام دی چې مخکې ما ویلي او ویلي په رنګونو کې د کوم یو رنګ خوښېږي، ویلي په رنګونو کې د کوم یو رنګ خوښېږي، ویل مې په رنګونو کې خو رنګ بس د یار رنګ دی، ویلي په جنګونو کې هم ښه جنګونه شته دي، ویلي په جنګونو کې هم ښه جنګونه شته دي، ویل مې په جنګونو کې ښایسته د سترګو جنګ دی. ډېره مننه. ویلي په جنګونو کې هم ښه جنګونه شته دي، ویل مې په جنګونو کې ښایسته د سترګو جنګ دی، ویلي چې په تورو کې هم شته د ښکلا نښې، ویلي چې په تورو کې هم شته د ښکلا نښې، ویل مې تورې سترګې تور خالونه تور لونګ دی، ویلي چې په تورو کې هم شته د ښکلا نښې، ویل مې تورې سترګې تور خالونه تور لونګ دی، او ویلي چې د یار قد و قامت به مې وي څنګه، ویلي چې د یار قد و قامت به دې وي څنګه، ویل مې د چنار ونې ته ګوره داسې دنګ دی، او ویلي چې د یار قد و قامت به دې وي څنګه، ویل مې د چنار ونې ته ګوره داسې دنګ دی، او ویلي چې صنم سره د مینې څه جواز دی، ویلي چې صنم سره د مینې څه جواز دی، ویل مې د فنکار ګوتو تراشلی داسې سنګ دی، ویلي چې صنم سره د مینې څه جواز دی، ویل مې د فنکار ګوتو تراشلی داسې سنګ دی، او ویلي په دې ښار کې میخانې نشته چې ودې، ویلي په دې ښار کې میخانې نشته چې ودې، ویل مې په دې خاوره ملنګي سرور د بنګ دی، ویلي په دې ښار کې میخانې نشته چې ودې، ویل مې په دې خاوره ملنګي سرور د بنګ دی، او آخري مقطع ده چې ویلي چې بې مینې عمر څرنګه تېرېږي، ویلي چې بې مینې عمر څرنګه تېرېږي، ویل مې چې ریحان په داسې عمر باندې تنګ. حضرته ته خبرې چې څه کېږي په دې ښار کې، حضرته ته خبرې چې څه کېږي په دې ښار کې، حضرته ایمانونه دي خرڅېږي په بازار کې، حضرته ته خبرې چې څه کېږي په دې ښار کې، حضرته ایمانونه دي خرڅېږي په بازار کې، او حضرته یو میله د انسانان پکې خرڅېږي، حضرته یو میله د انسانان پکې خرڅېږي، حضرته په یو بل پسې ولاړ دي په قطار، او حضرته حق ویل پکې د جرم په حساب دي، حضرته حق ویل پکې د جرم په حساب دي، حضرته ناروا دي روا کېږي په دربار کې. مننه. حضرته دا نظام دی چې په لاسو کې قانون دی، حضرته دا نظام دی چې په لاسو کې قانون دی، حضرته د انصاف خاوند ډوب شوی دی خمار کې، او حضرته په دې لاره خو څوک نه راځي له ویرې، حضرته په دې لاره خو څوک نه راځي له ویرې، حضرته دا ته ناست دی دلته چاته انتظار کوي، او حضرته زندگی د عیش عشرت به ورته پرېږدي، حضرته زندگی د عیش عشرت به ورته پرېږدي، حضرته که دې ولي د مزه د مرګ په دار کې، او مقطع ده چې حضرته دا مزاج د موسمونو نه بدل دی، حضرته دا مزاج د موسمونو نه بدل دی، حضرته د ریحان ګلونه نوي په بهار، حضرته دا مزاج د موسمونو نه بدل دی، حضرته دا مزاج د موسمونو نه بدل دی، حضرته د ریحان ګلونه نوي په بهار. ډېره مننه. ډېره مننه، ډېره مننه، ډېره شکریه. 100% ښایسته ښکلي انتخاب دې راته راوړی و، ډېره مزه یې وکړه. کتونکو پروګرام مو واورېدو، ماښام دی تاسو ته په یوډیو نه هم پته لګي پروګرام مو وکتو، یقین لرم چې ستاسو به خوښ شوی وي. خو بیا زما یو ورکوټې غوندې ریکویسټ دی چې زموږ دا بله ډېوه چینل چې کوم دی په یوټیوب باندې دا سبسکرایب کړئ، ملګرو ته هم درخواست وکړئ، او په فیسبوک باندې زموږ دغه پاڼه ده بله ډېوه دا راسره فالو کړئ او لایک یې کړئ. امید لرم چې زموږ پروګرامونه به ستاسو خوښېږي.
اجازه غواړم د کیمرامین اسدالله جان سره عربستان مومن فی امان الله.